د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په همکارۍ د DRC موسسې د یاد ولایت د 514 اړمنو کورنیو سره د 9,000 افغانیو مرسته وکړه. 14 کورنۍ سروې سوي 2 میاشتې مخکې چارې کورنۍ ته 9,000 افغانۍ ورکول کیږي. مالی لګښت د DRC موسسې له خوا نه ده او نوره رهبري او نظارت یې د پیښو په وړاندې چمتووالي ریاست او د ولایت مقام لخوا ترسره شوی. د دغه ولایت اوسیدونکي او له طبیعي پیښو څخه زیانمن کسان وایي چې مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي. دوی وایي په دې سره به هم اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به یې هیواد رغولی وي. کمک‌ها که معادل به کار شود که همین جوانان ما از ساعت 8 بجه تا 4 بجه به کار بروه که همین پیسه را یا آرد هر چیز را که هست این را که به ازوله قفیدس پیدا کنه این بهتر است. او د زمونږ هغه ارزو دا ده چې باید چې هغه مرستې چې مونږ ته راځي باید چې خلک کار وکړي او خپل خاوره هم آباده شي. د ویلو ده چې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست تېره اونۍ د دغه ولایت 80 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده.